سلامونه او نیکی هیلې درنو لیدونکو د سیټي وال میډیا ته ښه راغلاست. خوشحاله یم چې بیا هم زه عبدالحسیب سانکزی تاسو سره له یو نوې څیرې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سوکاله واوسئ او د سیټي وال میډیا ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. ګرانو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو د ما ظاهر کې ګورئ، زه نن راغلی یم د شارنو په سیمه کې یو انتیک فروشي ته. په دې انتیک فروشي کې د انتیک لپاره وسایل اصیله افغاني دزدوزي لباسونه شتون لري چې واقعیت د دوکان ته په راتګ سره ما یو بل احساس پیدا کړ. داسې احساس مې پیدا کړ لکه سل کاله یو نیم سل کاله مخکې زه ژوند کوم. راځو د دې پلورنځي ځینې وسایل تاسو ته در معرفي کوو. کوم وسایل دلته پیدا کیږي، قدامت یې څومره ده. تاسو نه هیله کوم چې موږ سره ملتیا وکړئ. په لومړي سر کې تاسو نه هیله کوم چې د دې هټۍ ځینې تصاویر تاسو وګورئ، وروسته له دې چې تاسو تصاویر وکتل موږ سره ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست ګرانو لیدونکو. په لومړي سر کې غواړم یادونه وکړم چې د سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ او دا خوندوره ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. په لومړي سر کې دا واسکټ تاسو ته معرفي کوم. دا واسکټ د مزار شریف ښار کې جوړیږي او مکمل لاسي صنایع ویل کیږي. یعنی خلک د مزار شریف خلک دا په خپل لاسو ګنډي. تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت په دې کې زحمت باسي او دا راځي د کابل ښار کې خپل مزار کې خلکو ته وړاندې کیږي، عرضه کیږي. ویل کیږي چې اوس مهال هم خلک له دنه ګټه اخلي. د واسکټونه په مزار شریف کې زیات کسان ګټه اخلي او اغوندي او یو خاص احساس سړي ته ورکوي د افغاني دود، دستور او رسم رواج د قدیم افغانستان. ترڅنګ نور واسکټونه هم مختلف ډیزاینونه لري. صدا چپن ده. دا چپن هم په مزار شریف ښار کې جوړیږي او مکمل لاسي صنایع ده، په لاس کار سوی ده. په مزار شریف ښار کې جوړیږي، هلته هم عرضه کیږي خلکو ته او کابل ښار ته هم راوړل کیږي، دلته هم بازار ته عرضه کیږي. ویل کیږي چې پخوا وختو کې خلکو به ډېر له دنه کار اخیسته. اوس مهال هغه کورونه چې یا هغه کسان چې ډېر انتیک شیان خوښوي، ډېر کلاسیک شیان خوښوي، له داسې جامو نه ګټه اخلي. فکر کوم دا د میرمنو لپاره استعمالیږي. یعنی هغه نجونې چې هغه خویندې چې هغه مورګانې چې انتیک لباس کاروي له داسې وسایلو څخه کار اخلي، له داسې چپنو څخه کار اخلي په خپلو ورځني امورو کې. دا ډیزاینونه بالکل زیاتره د مزار شریف په ښار کې جوړیږي. لکه دا کمیز هم قدامت فکر کوم 25 کاله قدامت لري چې په مزار شریف ښار کې جوړ شوی او تر اوسه هم خلک له دنه کار اخلي، دا استعمالوي، دا اغوندي او له اغوستلو څخه خوند اخلي. همداسې بېلابېلې جامې په ده برخه کې شته. په دې خاطر زه لنډه کتنه کوم که هر کمیز باندې زه خبرې وکړم، باور وکړه نیم ساعت یو ساعت وخت نیسي. د دې لپاره زه لنډه کتنه کوم تر څو ماشاءالله دوکان ډېر لوی دوکان ده او مختلفه اجناس، مختلفه وسایل، مختلفه جامې پکې شتون لري. تر څو وخت پیدا سي هغه هم تاسو ته در وپېژنم. له دې برخې نه زو له خیره مخته دوهمه برخې ته. دا چپن کله لکه څنګه چې تاسو ګورئ پکې صدف کار سوی او پاولي
صدف کار شوی او پولی مکمل د لاس کار ده، لاسي صنایع ده. دا هم یادونه کیږي چې په مزار شریف ښار کې جوړ شوی ده او اوس مهال هم خلک له دنه کار اخلي. واقعیت کله چې زه غواړم چې دا په لاس کې جګ کړم یو درونوالی احساسوم. هغه درونوالی د څه شي ده؟ هغه درونوالی د صدف وزن ده، د تکې وزن ده او تکه یې ډېره ډبله تکه ده. په اوس شرایطو کې خلک چیرې ساړه خوري نو کولی شي له داسې انتیکو جامو څخه انتیکو چپنو څخه کار واخلي تر څو هغوی هم ګرم واوسي هم یو انتیک شخص په ټولنه کې واوسي. راځو بلې برخې ته. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا یو چپن ده. ویل کېږي چې دا چپن له پټو څخه جوړه شوې ده. پټوان به تاسو سره در معرفي کړم. تکه مکمل د پټو تکه ده، یعنی هغه تکه چې د پټو د جوړولو لپاره استعمالیږي. دا تکه په دې چپنې کې هم کارول شوې ده. خاصیت دا ده چې ډېر ګرم شی ده، یعنی لکه د دې تر څنګ چې تاسو یو پټو واغوندئ، که پټو چیرې نه وي تاسو دا واغوندئ واقعا یو ښه احساس کوئ او ګرم احساس کوئ. دا هماغه پټو ده چې ما تاسو ته درته ویلې چې د پټو له تکې څخه دا چپنه جوړه شوې ده او واقعیت یو ښه ډیزاین کار شوی دی. بیا هم یادونه کوم چې دا ټول لاسي صنایع ده، مکمل په دې کې دستدوزي ده، نه د ماشین په ذریعه دا جوړ شوی ده او نه کوم خارجي شی په دې کې کارول شوی ده. دا ټول وطني کار ده، له وړیو څخه د پټو جوړ شوی ده، ډېر ګرم ده. قیمت د هغه پټو 6.5 تر 7,000 تر 8,000 افغانیو پورې راځي. زیاتر دا پټوان د نورستان په ولایت کې د افغانستان په شرقي سیمو کې اغوستل کېږي، کارول کېږي او له یو خاص خاصیتو څخه برخورداره دي. په همدې ډول نورې جامې هم دلته شته چې واقعیت ښه ډیزاینونه لري. دا کشمیري جامې دي، په نوم د کشمیري جامې شاید لیدونکي په ده پوه سي. کشمیري جامې دي او زیاتر د تکه ابریشم څخه کار اخیستل شوی ده. د تکې کې سټایل کشمیري په نوم یادیږي. راځو مخته راځو نور ډیزاینونه هم تاسو ته معرفي کوو. مختلفې جامې دي. بیا هم یادونه کوم چې لاسي صنایع دي. لاسي صنایع په دې معنا چې له هر ډیزاین څخه موږ اوس د فعلا لپاره یو جنس لرو. دلته که چیرې څوک وغواړي چې مثال دغه چپن نه 3-4 چپنې ورته جوړې سي، دوی جوړوي، ورته فرمایش کوی سي په آزاده توګه او په ډېر کم وخت کې دوی ته فرمایش ورکړي، دوی انشاءالله تنظیموي، جوړوي. راځو د دې پلورنځي بلې برخې ته. دا شالونه لکه څنګه چې تاسو ګورئ کشمیري شالونه دي. تکه یې ابریشم تکه ده او دا څه خاصیت لري؟ ما له ښاغلي څخه وپوښتل چې دا خاصیت څه ده؟ کوم شالونه چې موږ او تاسو په بازار کې ګورو هغه شالونه په 300-400 نهایت 500 افغانۍ قیمت لري. هغه چې په هغه کې پلاستیک کار شوی ده. ولې په دې شالو کې خاصیت دا ده چې مکمل وړۍ ده، مکمل صافه خالصه تکه کارول شوی ده او مکمل له پشم څخه جوړ شوی ده. ډیزاین یا هم دا ډیزاین که چیرې تاسو راځئ د پلورنځي ته تاسو کولی شئ ورته ووایئ چې کشمیري شال. کشمیري شال که چیرې تاسو ورته ووایئ بیا تاسو خاص شال درکوي یا په برخه کوي. راځو بلې برخې ته. دا چپن لکه څنګه چې تاسو ګورئ واقعیت یو درنده چپن ده. فکر کوم د دې نمونه ما تاسو ته په لومړي سر کې دروښوده. دلته هم صدف کار شوی ده او هم پولي پکې کارول شوی ده چې واقعیت لږ څه درنده ده. درنده په دې خاطر ده چې تکه یې درنده ده، ګرمه تکه ده. تر څنګ بیا هم یادونه کوم چې په دې کې صدف کار شوي دي، په دې کې پولي کارول شوي دي او د قسمتو ته یو خاص ډیزاین ورکول شوی ده. بیا هم یادونه کوم چې که چیرې تاسو له نږدې راسئ د دې خاصیت ته یو ځل پام وکړئ، خاصیت باندې لږ څه ځیر سئ، تاسو یو ښه احساس کوئ. ښه احساس په دې معنا چې دا ټول د لاس کار ده، په لاس باندې جوړ شوی ده، په لاس باندې کارول شوی ده او بازار ته عرضه شوی ده. بیا هم یادونه کوم چې دا فکر ونه کوئ چې د ماشین په طریقې سره یا د ماشین په واسطه دا جوړ شوی. نه، دا د لاس په ذریعه تقریبا شاید 3 میاشتې په بر کې نیولې
تر څو داسې یو چپن جوړی کی. هغه بیا هم یادونه کوم چې صدف کار سوی دی، پولی کار سوی دی او یو خاص افغاني ډیزاین په د برخه کې کارول سوی ده. راځو د دې دوکان بلې برخې ته. دلته هماغه کشمیري شالونه موقعیت لري لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې د کشمیري شالو په باره کې وویلې. د تفاوت په باره کې مې وویلې چې څه فرق لري نورو شالو سره. واقعیت کله چې تاسو لاس ووهئ پې یو ښه احساس کوئ. ښه احساس په دې معنی چې د ښه کیفیت احساس کوئ. که چیرې تاسو وطني شی استعمال کوئ، د خپل وطن شی استعمال کوئ، په هغه کې ښه کیفیت تاسو پیدا کولی شئ. بدبختانه باید ووایم چې لږ څه خلک د موږ هغه هم د اقتصاد له وجې نه ځي مثال چینایي مالو ته یا نورو مالو ته مخ کوي. په حال د دې کې چې کیفیت که غواړئ کیفیت په د کالیو په دغه توکو کې کیفیت شته. لږ څه به قیمت لوړ وي مګر کیفیت واقعیت ښه کیفیت لري. په دې برخه کې دا لستونې دي. لستونې د افغاني جامو لپاره هغه خویندې او میرمنې څه غواړي مثال خپل کالیو لپاره خپل جامو لپاره افغاني او د زوزي لستونې واخلي را دې سي د پلورنځي ته او په ډېر ټیټه بیه لاسي صنایع لاسي دوخت د جنه ترلاسه کړي. دلته دستکولونه سته چې واقعیت کله چې څوک غواړي یو ښه انتیکه په خپل ټولنې کې واوسي، انتیک وګرځي، نو راځي چې بیا هم یادونه کوم چې راسئ او له د پلورنځي څخه یو ځل لیدنه وکړئ. یو شی له دې جنه د خپلو جامو په تناسب تاسو کولی شئ واخلئ او په خپلو جامو کې له خیره ورځنه ګټه واخلئ. دلته بیلابیل دستکولونه شتون لري لکه څنګه چې تاسو ګورئ. دا دستکولونه اوس خویندې میندې په ښار و بازار کې، په دفترو کې، په کورو کې ډیر استعمالي، یعنی د ډیر کار اخلي. قیمتونه مناسب دي. بیا هم یادونه کوم چې دا د زوزي ده، په لاس ګنډل شوي دي او قیمتونه ډیر مناسب دي. په اوس شرایطو کې واقعیت مناسب شی ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ افغاني جامې، تاسو وګورئ دا افغاني جامې دي چې عرضه شوي دي د میرمنو له خاطره د خویندو میندو لپاره. په دې دوکان کې دا مکمل جوړ شوي دي. ما ورځنې غوښتنه وکړه که چیرې کوم څوک راسي او تاسو ته یو عکس در وښیي، یو پکچر در وښیي، داسې یو ډیزاین زه غواړم چې مثال جامې جوړې کړم، تاسو ورته کولی شئ. هغوی په ډېر خوشحالۍ سره وویلې چې په ډېر کم وخت کې او په ډېر مناسب نرخ موږ کولی شو چې هر رقم جامې چې هغوی وغواړي موږ ورته آماده یې کړو. دلته تاسو وګورئ یو بله چپنه شتون لري. دا چپنه ده، خیر قد مې نه رسیږي چې زه یې راواخلم. دا چپنه څه خاصیت لري؟ پولي پکې کار سوي دي، تکه یې ډبله تکه ده. البته د هم د ښځو لپاره دا چپنه کارول کیږي هم د نارینه‌و لپاره. پولي زیاتر پولي پکې کار سوي دي. د قسمت کې ډیزاین کار سوی یو خاص افغاني ډیزاین کار سوی دی چې ویل کیږي دا هم دستوزي ده، په لاس ګنډل سوي دي. دا ډیزاینونه تقریبا په 3 میاشتو کې ما پوښتنه وکړه، په 3 میاشتو کې دا ډیزاین یا دا چپنه آماده کړې ده. واقعیت زه یو ښه احساس کوم کله چې دا تاسو واغوندئ په ټولنه کې، کله تاسو ګرځئ په ښار و بازار کې ګرځئ، په خپل کورنۍ کې کینئ او جګیږئ، تاسو به د تاسو په ظاهر باندې یو ښه تاثیر کولی شي، د تاسو په سلیقې باندې ښه تاثیر کولی شي پرېږدي. دلته بل ډیزاین ده چې لاندې تاسو ته درپېژنم. دا هم په دې کې پولي کار سوي دي او همداسې چرمې کارول سوي دي. افغاني دوخ ده د ګرانو میندو او خویندو لپاره. تاسو یې وګورئ، واقعیت ښه دوخ ده، ښه کیفیت هم لري. بخمل تکې کې کار سوی ده چې غاړکۍ به تاسو ته بیا وروسته در وښیم چې په غاړه کې پولي کار سوي او چرمې کارول سوي دي. یو ساده ډیزاین ده مګر ډېر انتیکه. راځو دې برخې ته. لکه څنګه چې تاسو دا ګورئ، دا سرمیزي ده. هغه کورنۍ چې
لکه څه غواړي کلاسیکه ژوند وکړي، لکه څه غواړي چې په حساب عامیانه ووایم شوقي ژوند وکړي، نو دا د خپل د میز، د خپل د کور، د خپل د دفتر د میز په سر کوئ چې دا وکاروئ او خپل کور ته یو خاص افغاني ډیزاین په برخه کې دا مکمل په لاس جوړ شوی ده، په لاس ډیزاین شوی ده، د ماشین دوخ نه ده، مکمل لاسي صنایع ده. بیا هم یادونه کوم چې دا مکمل لاسي صنایع دي. دلته مخته ځو، دلته واسکټ دی د نارینه‌و لپاره، د ښځو لپاره مختلف واسکټونه په مختلفو ډیزاینو کې، څنګه چې تاسو ګورئ په شاته بخمل ټکه کارول شوې ده او مخکې لاسي دوختونه کارول شوي دي چې مکمل دا د لاس دوخت ده او قدامت تقریبا د 40 کالو ته رسیږي د واسکټو، چې هر واسکټ هر ډیزاین دلته 40 کاله 10 کاله قدامت لري. او که چیرې تاسو غواړئ چې په پخوا زمانو په سټایل ژوند وکړئ، یو ځل راسئ د هټۍ ته او دې ځینه تاسو د خپل د خوښې ډیزاینونه، لباس، پټو، انتیکي وسایل کولی شئ ترلاسه کړئ. مخته به ځو. بیا هم ښه راغلاست ګرانو مینوالو، درنو لیدونکو د سیټیوال میډیا د موږ د ځانګړي لاسي صنایعو د ریپورټ مینوالو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو کوچیاني کمیس د کوچیانو لپاره، د کوچیانو د رسم او رواجو د هغوی د جامو یو خاص ډیزاین دلته کارول شوی ده. په دې جامو کې بخمل ټکه ده، په بخمل ټکو کې پاولي کارول شوي دي، چرمې کارول شوي دي او مرۍ کارول شوي دي. زیاتره د ډیزاین برخه په برخه کې مختلفو مریو څخه کار اخیستی چې واقعیت درندې جامې دي او ویل کېږي چې 25 کاله دا جامې قدامت لري، په 25 کاله قدامت لري. په دلته چرمې کارول شوي دي، مرۍ کارول شوي دي او دا ټول بیا هم یادونه کوم چې لاسي صنایع دي، د لاس په ذریعې دا جوړې شوي دي او چمتو شوي دي. دلته راځي ګرانو میرمنو خویندو لپاره عرضه شوي دي. تقریبا نه ما لږ څه اشتباه وکړه، 50 کاله کېږي د دې جامو 50 کاله کېږي چې جوړې شوي دي او اوس هم خلک راځي او دا ډیزاینونه انتخابوي. خاص علاقمند لري په هیواد دننه، د هیواد نه بهر هغه کسان چې په بهر کې اوسي دا جامې ډېرې خوښي، خو داسې هغوی ته نسي رسېدی. لږ څه موږ په صادراتو کې ستونزه لرو، هیله کوو چې له خیر زمینه برابره سي. دا هم یو چترۍ، خاصه چترۍ چې د لاس په واسطه له تکې څخه جوړه شوې ده. هیله کوم چې د موږ ګران همکار مخته راسي او دا تصویر واخلي. تاسو وګورئ چې پکې چرمې کارول شوي دي، له تار څخه کار اخیستل شوی ده او دلته هم د شیشو په ډول چې داسې ګمان وسي د شیشې دي، شیشې نه دي، زرورق، د زرورق نه کار اخیستل شوی ده. په دې چې د چترۍ سپکوالی لږ څه په نظر کې ونیول سي، چترۍ لږ څه سپکه راسي، د هغه لپاره یې له شیشو نه کار نه اخیستی. د شیشو په ډیزاین له زرورقو څخه یې کار اخیستل شوی. دا هم تاسو وګورئ چې خاص شالونه دي. په دې شالو کې د نیګین ترڅنګ سینګینونه کارول شوي دي، شیشې آینې کارول شوي دي چې یو ښه ښایست د شال ته ور په برخه کړی دی. یو لوی شال ده د ګرانو مورګانو لپاره، لوی شال ده چې له ابریشم نه کار اخیستل شوی دی. پټو د پټوانو برخه ته وروسته هم راځم، خو دلته لاند معرفي کوم تاسو ته. دا پټو د افغانستان په شرقي سیمو کې بیا هم یادونه کوم چې د نورستان، جلال آباد او
لغمان په ولایتو کې جوړیږي او له یو خاص شهرت څخه د افغانانو په منځ کې د خارجیانو په منځ کې برخورداره ده. نور ډیزاینونه ستا دا هم بله افغاني واه 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 ډېر درندې جامې دي. ما تر اوسه په لاس کې نه وای اخیستی خو واقعیت ډېرې درندې جامې دي. افغاني کوچیاني جامې ما یادونه یې وکړه چې دا کوچیان په پخوا کې به تقریبا 80 کاله کېږي د جامو د ډیزاین 80 کاله کېږي چې په دې کې مرۍ کارول شوي دي. تاسو وګورئ چې د مریو ډیزاین خپل مری نه پیدل کېږي چې دا پخوانی ډیزاین ده. دلته چرمې کارول شوي دي، پولي کارول شوي دي. تاسو وګورئ چې واقعیت درندې دي. زه لږ څه ستړی کړم خو هغوی به څنګه اغوندي. دا ډیزاین مکمل کوچیاني ډیزاین ده. کوچیان زیات له ډیزاین استفاده کوي او دا اغوندي. مخته به ځو نور ډیزاینونه بیلابیل ډیزاینونه دي. دلته وګورئ د کور د ډیزاین لپاره، د کور د اتاق د ښایست لپاره تاسو کوئ چې د دوکان ته راسئ د اتاق د ډیزاین لپاره، ډیکور لپاره دلته وسایل تاسو کوئ چې پیدا کړئ. دا هم یو بله کوچیاني جامه ده چې تاسو ته یادونه کوم چې 80 کاله قدامت لري دا ډیزاین او دلته زیات مری پکې کارول شوي دي. تکه اصلي تکه ده، سابقه بخمل تکه ده او په د قسمت کې چرمې نشته، نه مکمل لاسي صنایع ده. د لاس په اساس دا ډیزاین شوی ده او ګنډل شوی ده. مری دي د قسمت کې پولی دي. واقعا ډېر دروند کمیس ده او که چیرې غواړئ چې یو نمونه شخص په ټولنه کې واوسئ، په خپل کورنۍ کې واوسئ، نو ځینو محفلونو کې راځئ له دو جامو څخه ګټه واخلئ. ویل ښاغلي وویل چې دا علاقمند لري، دا جامې اوس هم علاقمند لري، علاقمندان لري او له خاص شهرت څخه د افغانانو په منځ کې برخورداره ده. مخته به ځو. تاسو په دې برخه کې دلته وګورئ یو خاص کمیس. دا خاص کمیس چرمې دوخت د لاس په واسطه واقعیت یو ډېر ظریف کاری شوی ده. په دې کې تکه فکر کوم کتان تکه ده، جالۍ تکه ده، په ځینو برخه کې جالۍ تکه ده او په دې برخه کې تاسو وګورئ دوخت مکمل په لاس شوی. فقط په ځینو برخو کې له چرمونو کار اخیستل شوی ده چې نور ډیزاین مکمل د لاس په واسطه ګنډل شوی ده، ډیزاین ورکول شوی ده د ګرانو میلمنو لپاره. یو ښه او خاص ډیزاین. په دې برخه کې تاسو پټوان وګورئ، پټوان او پکولې، خولۍ او په دې برخه کې لونګۍ، دستمالونه او داسې نور شیان. دا پکولې زیاتر د نورستان خلک استعمالوي یا هم د نورستاني پکولې په نوم شهرت لري، مشهوره ده. زه به دا پکوله وسیسته کم، دا پکوله به کېدم په دې چې د دې پکولې وخت به پوره وي. د دې پکولې په باره کې معلومات در کوم. دا هماغه پکوله ده، هماغه کوم چې ما مخکې معرفي کړه، نورستاني پکوله په نوم شهرت لري او یو ښه ګرمه پکوله ده. ډیزاین یې وطني ډیزاین ده چې د افغانستان په نورستان کې په جلاوه کې د جوړیږي او دلته عرضه کیږي. د پټوانو په باره کې غواړم چې معلومات درکړم. دا پټوان ګرم پټوان دي، د افغانستان په شرقي سیمو کې استعمالیږي، خو دا پشمي پټونه دي. دا ګرمه تکه کارول شوې ده. پشمي پټوان به انشاءالله تاسو ته در معرفي کو. له همکار څخه مې هیله کوم ډېره زیاته مننه. تاسو وګورئ دغه پشمي پټو ده او دا ګرمې تکې پټو. دلته مختلف پټوان دي په مختلفو سایزو کې او تاسو کوئ چې راسئ د دوکان ته. دلته ځان لپاره پټو، پکولې، مختلفې پکولې. ما مخکې نورستاني پکول تاسو ته معرفي کړه. دا هم د موږ مرکزي سیمې پکولې دي. تاسو وګورئ، تاسو کوئ چې د جنه انتخاب کړئ. همداسې مختلفې خولۍ دي چې دا د
قنداري خولۍ په نوم شهرت لري نیګینونه پکې کار شوي دي او خاص شهرت لري مختلفې خولۍ دلته شته حتی قیمت یې تر 8,000 روپیو قیمت هم لري دا مکمل د لاس په واسطه دا نیګینونه پکې کارول شوي دي او په افغانستان د قنداري خولۍ په نوم شهرت لري مختلف ډیزاینونه دي مخکې وځو نور ډیزاینونه دا هم څادرونه دي د ځوانانو لپاره د غاړې څادرونه دي په دې سیمه کې څادرونه شتون لري بله د خبرونه په دې برخه کې دا لونګۍ ما په لومړي کې وکاروله په د خبرونه په لومړي سر کې دا لونګۍ ما وکاروله واقعیت خاصیت څه ابریشم تکده خدای دې که غلط نه کوم پاچ تکه ورته وایي له پاچ تکې نه دا لونګۍ جوړه شوې ده او د افغانانو په منځ کې له یو خاص شهرت څخه دا لونګۍ برخورداره ده کومه لونګۍ چې ما په خپرونې په لومړي کې وکړله زیاتره د قندار خلکو به دا لونګۍ استعمالوله نور ډیزاینونه شته د دې لونګیو خو دوه دانې آماده وي دا هم پاچ تکې نه کارول شوی ده چې هغه په تور رنګ کې وو او دا هم په شتوري تیز رنګ کې یا تیاره شتوري رنګ کې نو مختلف ډیزاینونه ګرانو لیدونکو تاسو دا وګورئ زموږ د هرات ولایت تولید ده تکه ابریشم تکه ده د هرات په ولایت کې جوړیږي او کابل کې مرسته کیږي د کې هیڅ خارجي ساخت شتون نه لري دا د هرات په ولایت کې له خاص ابریشم څخه جوړیږي او دلته عرضه کیږي تاسو وګورئ دا شال هم وګورئ دا هم خدای دې کې څه غلط نه کړم دا هم کشمیري شال په نوم شهرت لري دلته مختلف ډیزاینونه دي بیا هم یادونه کوم چې هر برخه کې مختلفه د شالو برخه کې د پکولو برخو کې مختلف ډیزاینونه دي چې ټول وطني شی دي وطني شی په دې معنی چې د هیواد دننه بدون له خارجي وسایل څخه بدون له خارجي تولیدات څخه دلته وطني شی عرضه کیږي یو خاص ډیزاین تاسو وګورئ د سکاول بیا هم د میرمنو لپاره د خویندو مورګانو لپاره تاسو وګورئ دا د سکاول له همکار څخه میله کوم چې یو مخصوصي جرابې ماته راوړي ګرانو مورګانو خویندو تاسو خار کې جرابې اخلي خو دا جرابې یو خاص ځانګړنه لري دا د لاس په واسطه له وړۍ څخه بافل شوي دي تاسو وګورئ هیله کوم چې تاسو وګورئ دا د لاس په واسطه بافل شوي دي او دلته په ډیره ټیټه بیه یو ښه ډیزاین سره په ډیره ټیټه بیه چې قیمت یې 150 افغانۍ او ډیر ګرم شي ډیر ښه شي با کیفیت شي تاسو کوئ سي لدی جنا لاس سره وړي دا ویل کیږي چې دا تولید د افغانستان د بامیان ولایت ده یعنی د بامیان خلک دا تولیدي او دلته راستي ترڅو خرڅي سي موږ وزو د دې هټي نورې برخې پاتې دي نور ډیزاینونه هم تاسو ته در معرفي کو ان شاء الله او یادونه کوم چې موږ یو خاصه برخه د کور د ډیکور په اړه ان شاء الله تاسو ته وړاندې کوم نو هیله کوم چې لموږ سره ملتیا وکړئ تاسو د دې هټي د دغه برخه تر اوسه تاسو ته معرفي کړ لږ څه تصاویر وګورئ بیا هم د سټي وال میډیا سره ملتیا وکړئ
لکه څنګه چې تاسو په دې ډیزاین کې ګورئ دلته دا کتان تکې څخه په کتان تکې کې یو ښه ډیزاین ورکول شوی ده د ګرانو میرمنو خویندو مورګانو لپاره. تاسو وګورئ چې مختلف ډیزاینونه البته لاسي ډیزاین نه دا مکمل د لاس په واسطه دلته ډیزاین کارول شوی دی. دوخت د لاس په واسطه شوی تکای کتان تکاله یعنی کولای شئ چې په وړي کې د چپنو نه تاسو کار واخلئ. همداسې نور ډیزاینونه هم شته. تاسو وګورئ ښایسته ښایسته ډیزاینونه دي. دا هم یو قدیمي ډیزاین باندې قدیمي سبک باندې جوړ شوی ده. تاسو وګورئ دا بیا مې یادونه کوم چې د مزار شریف په ښار کې زیات خلکو به له دنه کار اخیسته او اوس مهال هم یادونه یې وکړه چې په مزار شریف ښار کې زیاتره خلک له دنه کار اخلي. خو په کابل ښار کې هغه کسان چې د انتیکو شیانو انتظار لري یا هم خوښوي کلاسیک ژوند کوي او له د وسایلو څخه کار اخلي. دلته هم بېلابېلې چپنې دي. یادونه کوم چې دا چپن هم له د پټول د تکې څخه جوړه شوې ده. هغه پټوان چې ما تاسو ته معرفي کړم مخکې تاسو ته مې مخکې د مردانو لپاره یا د سړیانو لپاره د نارینهو لپاره واسکټ در معرفي کړ. په دې برخه کې تاسو وګورئ د میرمنو لپاره چپن جوړه شوې ده. هغه چپن کې دلته چارمه کارول شوې ده. واقعیت یو ښه ښایست د چپنې ته ور په برخه کړی ده. تاسو وګورئ یو ښه ډیزاین لري او واقعیت په زړه پورې ډیزاینونه دلته شتون لري. تاسو وګورئ مختلفه ډیزاینونه شته په مختلفو رنګو کې او هر یو ته خاص افغاني ډیکور ورکړل شوی ده. یو ښه ښایست لري. تاسو کولی شئ چې له دې جینه انتخاب کړئ. بیا هم یادونه کوم چې دا لاسي صنایع دي د لاس په واسطه دا جوړ شوي دي او تاسو کولی شئ چې یو ښه سلیقه دلته له خیره ځان لپاره غوره کړئ. دوکان په دې برخه کې تاسو وګورئ مختلف پټوان دي. په دې پټوانو کې لوګوګانې کارول شوي دي. مشهوره لوګوګانې مشهوره برانډونه چې نړیوال برانډونه دي د خلکو د خوښې په رابطه په اساس په پټوانو کې دا ډیزاینونه د څه لوګوګان کار شوي دي. ګرم پټوان دي هم د ځوانانو لپاره دي هم د داخلي خلکو لپاره دي او هم د بهرني خلکو لپاره. کولی شي بهرني خلک هم راسي دا ډیزاینونه انتخاب کړي. دا لوګوګانې د همدې په اساس په د پټوانو کې کارول شوي دي چې خارجیان وایي ډېر علاقمند دي دغه لوګوګانو ته او د همدې له کبله راځي د پټوګان اخلي او خپله استعمالوي. مختلفه ډیزاینونه دي. ځینې ډیزاینونه به تاسو ته در وښایم. تاسو وګورئ هیلو کیټي یو مشهوره ګوډۍ ده د خارجیانو په منځ کې خاص شهرت لري چې دا پټو کې دا لوګو کار شوی دی یا د اندې ګوډۍ عکس په دې کې ډیزاین شوی دی چې خارجیان کولی شي راسي او خوښي یا هم که راتلی نه شي موږ سره د اړیکه ونیسي. موږ به انشاءالله ورته وراستو. واقعیت ګرم شی ده او ویل کېږي چې زیات خارجیان راځي او دوی نه اخلي ځان سره یې د تحفې په ډول وړي دي. تاسو وګورئ مختلفه ډیزاینونه دي. بیا هم یادونه کوم چې بېلابېل ډیزاینونه او د ماسې یو ښکلی ډیزاین ډېر خوښ شو. واقعیت خوښ مې شو. هغه مملکتونه درځم همالته درځم ګران همکاره هغه مملکتونه چې د ناټو عضویت یې درلوده او په افغانستان کې حضور پیدا کړی و. دلته تاسو وګورئ د افغانستان نقشه ده او شاوخوا ته یې د همغو هیوادونو بیرقونه شتون لري. دا ویل کېږي چې له یو خاص شهرت څخه دا پټو برخورداره ده د خارجیانو په منځ کې. هغه ځواکونه خارجي ځواکونه چې افغانستان ته راغلي وو او بیرته تلل دا تحفه به یې له ځانه سره وړله. دا هغه تحفه ده چې د افغانیانو لورې ورته چمتو شوې ده او واقعیت ګرم شی هم ده. هغوی ته د افتخار وړم کیدای شي بعضو وختو کې د افتخار وړم وګرځي چې واقعیت د ما په دې برخه کې په دې ډیزاینونو کې واقعیت ډېر خوښ شو.
بالاخره راورسېدو د خپرونې پای ته. ګرانو مینوالو تاسو وکتل مختلفې جامې، مختلف شالونه، پټوګان، افغاني قدیمي ډیزاینونه مې تاسو ته در وپېژندل. هیله کوم چې یو ځل راشئ د هټۍ نه لیدنه وکړئ او باور وکړه تاسو به په ټولنه کې یو کلاسیک شخص واوسئ، یو شخص به واوسئ چې له یو خاص فرهنګ څخه نمایندګي کوي، چې د افغانستان له لرغوني فرهنګ څخه به انشاءالله تاسو نمایندګي وکړئ. هیله کوم چې راسئ د هټۍ ته مختلف شیان، هر رقم شی چې تاسو وغواړئ د ځان د ښکلا لپاره، د کورو د ښکلا لپاره، د کورو د ډیزاین لپاره تاسو له دې ځای څخه ترلاسه کوئ. هیله کوم چې سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ. خدای دې چې زموږ د نن ورځې دا خپرونه ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. یادونه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. تر بل راپوره تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.